لومړي سر کې خو سلامونه وړاندې کوم د ایران سایټ ټولو لیدونکو ته. د ماشوم ویرول هغه هم د ماشوم د خوب په وخت کې چې یو اساسي وخت دی د ماشوم لپاره چې کولی شي هغه د ځان لپاره الګو وټاکي یا د راتلونکي ژوند لپاره خپلې موخې او خپل هغه اهداف مشخص کړي. ځکه چې د آرام وخت ده نو په دغه وخت کې ماشوم له ځان سره فکر کوي چې مثلا زه به په راتلونکي کې اتلو اوسم، کوم ډاکټر به اوسم، کوم اکثر وخت د ماشومانو الګو ځان ته پولیس کېدل وي یا چې غواړي پولیس واوسي، ځکه د دوی په نظر پولیس یو قهرمان دی. نو دغه وخت کې د ماشوم ویرول دا په ماشوم ډېره بده اغېزه لري. د ماشوم به یعنې بې جرأته کوي، هغه به ګوشهګیره کوي، هغه به دغه خوب به درته خوشاینده نه وي طبعا دغه ماشوم ته. ممکن هغه ماشوم په خوب کې وډارول شي او هغه خوب چې کوم ضرورت د ماشوم برآورده کوي او ماشوم چې کوم ضرورت باید د خوب په وسیله پوره کړي هغه نه پوره کوي، ځکه چې د آرام خوب ته ماشوم نشي تللی. نو که چیرې ماشوم آرامه ویده کړو او هغه ته یو ښه داستان ووایو، زما په نظر دا به ښه وي او دا به د ده په راتلونکي ژوند ډېره ښه اغېزه لري. ماشوم ته موږ یو ښه داستان وایو یا ښه قصه کوو او څوک په هغه داستان کې ورته قهرمان معرفي کوو، طبعا چې ماشوم ځان ته هغسې یو الګو ټاکي. د خوب په وخت کې موږ کولی شو د ماشوم هغه اهداف هم ورته تغییر کړو. مثلا که زموږ ماشوم دغسې یو هدف لري یا دغسې فکر لري له ځان سره چې زه به په راتلونکي کې یو بدمعاش کس واوسم چې خلک له مانه وډار شي، موږ کولی شو د خوب په وخت کې یو ښه فرصت ته چې ماشوم ته یو داسې داستان ووایو چې مثلا هغې کې یو ډاکټر راغلی وي یا هغې کې یو استاد راغلی وي چې کولی دي چې د یو چا ژوند تغییر کړي یا د هغه ژوند کې مثبت تغییر راولي. نو بیا ماشوم د هغه ډاکټر یا هغه استاد په ځای خپل ځان قرار ورکوي. همیشه ماشومانو ته چې کله موږ داستان وایو دوی هغه د فلم هیرو خپل تصویر د هغه فلم هیرو کې ویني. اوس که هغه د فلم هیرو هر څوک وي ماشوم به همغه شخصیت ځان ته ټاکي، همغه وایي به چې زه به په راتلونکي دغه کس اوسم. په خارجي ملکو کې ډېر ښه ده، بیخي دا یو موډ ګرځېدلی دی. مخکې له دې چې ماشوم وده کېږي اول خو هغه ته یو ګیلاس شیدې ورکوي او بیا وروسته هغه ته یو ښه داستان د مور لخوا یا هغه پرستار هر څوک چې له ده نه پالنه کوي یو ښه داستان ورته ویل کېږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې بیا هم چې کله ماشوم وده کېږي هغه ته په زور یې وده کوي، اول خو بیا ورته ویل کېږي چې بابا وراله او له هر څه شي نه چې ماشوم ویره لري یا له هغه نه ډېر ډارېږي، ورته وایي چې هغه کس راغلو له هر چا نه چې ډارېږي هغه کس راغلو چې تا ووهي که ویده نه شوې یا دغسې خبرې ماشوم ته کارول زما په نظر ډېر غلط ده او دا به د ده په راتلونکي ژوند کې ډېر بد تاثیرات ولري. ځکه دغه خبرې د ماشوم په ذهن کې ثبتېږي او ماشوم به همیشه له یو چا نه ویره لري. نو د یو ماشوم ویرول هغه هم له یو چا نه له یو کس نه د هغه په راتلونکي ژوند بد اغېزه لري. دغه ماشومان چې ویرول سوي دي هغه هم د خوب په وخت کې دوی ته به مختلفې اروايي ناروغۍ یعنې دوی شاید ولري. اول ممکن دی ډېر ګوشهګیره بې جرأته ماشوم وي، اعتماد په نفس باندې دا ماشوم نه لري. ممکن ځان ته یو خشین یا هم ځان ته داسې خشین شخصیت اختیاروي تر څو دی وکولی شي له هغه بابا او له هغه کس نه چې دی ډارېږي له هغه سره مبارزه وکړی شي. نو دغه د دې سبب کېږي چې دی به یو خشین بدمعاش شخصیت ځان ته جوړوي یا به هم ګوشهګیره کېږي، انزوا به اختیاروي او له ټولنې به لرې کېږي. دغه دوه لارې لري ماشوم. کله چې ماشوم وویرول شو هغه هم په ماشومتوب کې د خوب په وخت کې هغه وخت کې چې دی باید خپل هدف وټاکي، خپلې هیلې راتازه کړي، خپل ارزوګانې. نو په دغه وخت کې به ماشوم دوه لارې لري، یا به هغه د خشین شخصیت په لورې ځي یا هم انزوایي شخصیت په لورې ځي. خو دغه دواړو لارو کې که ماشوم هر یو انتخاب کړي بیا هم د ټولنې په ضرر د کورنۍ په ضرر ده چې دا موږ نه غواړو چې موږ یو داسې یو خشین شخصیت ولرو، بدمعاش ولرو. موږ بدمعاشانو ته ضرورت نه لرو په ټولنه کې اصلا، او نه هم غواړو یو انزوایي شخصیت چې اصلا د چا په مخ کې خبرې نشي کولی، خپل حق او حقوق نشي غوښتلی. دغسې کسانو ته موږ په ټولنه کې ضرورت نه لرو. موږ هغه منظمیانه شخصیتونه غواړو چې دغه یعنې وکولی شي له خپلو حقوقو نه هم دفاع وکړی شي او ښه برخورد هم وکړي، احترام متقابل هم وکړي. نو که دغسې یو شخصیت بیا موږ غواړو نو باید ماشوم د خوب په وخت کې له اقل حرام او ویده کړو په ارامه مغزو. بلکل دا موږ او تاسې ټول چې رالوي شوي یو تر اوسه پورې موږ مور او پلار همداسې روزلي یو چې ویرولي یو. خو خوشبختانه زموږ خوشبختي به په دې کې وه چې شاید تاثیر نه ده کړی یا موږ مقابله کړې ده، موږ قوي یو.
خو که په خارج کې دغسې یو ماشوم وروزل شي او دغسې وډار شي فکر نه کوم له هغه نسي جوړ شي. خو موږ افغانان بیا هم ډېر کوي یو او ډېر کوي ځکه چې له دې هر څه سره موږ مبارزه کړې. خو په هر صورت اوس چې شوي دي بیا هم دا حل لارې لري. که څه هم فروید وایي چې د یو ماشوم شخصیت د هغه 5 کلنۍ پورې موږ کولی شو تغییر او تبدیل راولو. یعنې که موږ غواړو د یو ماشوم په شخصیت کې یا د هغه راتلونکي ژوند کې لاسوهنه وکړو نو موږ باید هغه تر 5 کلنۍ پورې په د په شخصیت کار وکړو. بیا وروسته نشو کولی چې د هغه شخصیت کې بدلونونه راولو. خو بیا هم کولی شو عادات دي چې موږ تغییر ورکړو. مثلا که ماشوم ډېر بې جرأته ده او هغه د چا په مخ کې خبرې نشي کولی یا مکتب کې خبرې نشي کولی یا هغه خپل حقوق چې لري هغه نسي اخیستلی نو کولی شي چې ارواپوه ته مراجعه وکړي او هغه د ده سره د اعتماد په نفس کې کار وکړي او د هغه جرأت پېښ ته پورته لاړ شي. هغه لااقل هغه په ټولنه کې چې کوم حقوق لري هغه لاسته راوړي. دا حل لاره هم شته. مور او پلار بیا هم ډېر نقش لري. مثلا که ماشومتوب کې د له کومو شیانو ویرولی ده اوس خو له دې بعد خو یې مه ویروه. زه دا نه وایم چې ماشومانو ته د ډېر ازادي ورکړل شي څه شي چې هغه ماشومان غواړي. یعنې هغه باید دوی ته برآورده شي او د ژوند ټول امکانات یو ماشوم ته برابر شي. دا هم په ماشوم بد اغېزه لري. هغه یو نازدانه شخصیت ده چې همیشه به تیارخور وي. نو ځینې شیان باید ماشوم ته سمه د ورم نه کړل شي. که موږ امکانات لرو ځینې مور او پلار وایي چې مثلا زه امکانات لرم ماشوم ډېر عجیب نازونه ورکوي عجیب و غریب نازونه ورکوي چې هغه بیخي دغه د ده ناز پورته وړی. دا هم بد تاثیر لري. له ځینو شیانو باید ماشوم محروم شي. له ځینو شیان باید ورته ورنه کړل شي چې دی پوه شي چې زه باید خپله کار وکړم خپله باید د ځان لپاره د راتلونکي لپاره باید فعالیت وکړم. هر څه په اسانۍ لاسته نه راځي. خو له ځینو شیانو نه باید محروم هم نه کړو. له اساسي شیانو باید ونه ډارول شي. بالخصوص د یو چا اعتماد نفس ته ضرر رسول او هغه په زړه کې ویره پیدا کول دا زما په نظر یو غیر انساني کار ده. دا یو تدریجي مرګ ده چې موږ ماشوم ته ورکوو. که ته ماشوم ویروې له دې نه ښه ده چې هغه ته له واره یې مړ کړي او پیچکاري ورته ورکړي نو دا تدریجي مرګ ده ځکه چې هغه په ټولنه کې خپل حق حقوق نشي اخیستلی پیشرفت به نشي کولی د ځان لپاره به څه نشي کولی. نو دا ښه کار نه ده زما په نظر. یو تدریجي مرګ ده د ماشوم لپاره. نو یو دمې وژلې بیا له دې نه ډېر ښه ده. خو مور او پلار کورنۍ ډېر نقش لري چې مثلا د ماشوم په تربیه کې دی څومره خپله زده کړې کړي یا څومره تحصیلات یې کړي دي څومره تحصیلات لري ډېر زیات اول مور او پلار نقش لري. بیا هم د موږ لومړي صنف استادان چې بدبختانه زموږ په ټولنه کې هغه چې کوم تحصیلات د چا ټیټ وي هغه اول صنف ته ځي. خو خارج کې داسې نه ده. کوم چې پروفیسر و هغه به اول صنف ته ځي ځکه چې هلته د ماشوم شخصیت جوړېږي او اساسي مرحله ده د ژوند. دغه د لومړي صنف استادان د یو ماشوم په شخصیت کې او د هغه راتلونکي په ژوند ډېر تاثیر لري چې مثلا هغه دوی له دې راتلونکي ژوند نه یې ویروي او ورته خوشحاله کوي خوشبینه کوي. نو هغه ډېر نقش لري. بیا ټول مکتب د لیسې دوره بالاخره پوهنتون دا هر څه د انسان په ژوند تاثیر لري او عادات یې تغییر او تبدیل کولی شي. له کومې ورځې چې ماشوم د مور په نس کې هغه تخمه حلقه کېږي له هغې ورځې نه باید د مور او پلار دا مسؤلیت ده چې ماشوم ته یعنې خپله توجه واړوي او ورته پام وکړي تر څو چې هغه ژوندی ده. ځکه د دې مسؤلیت دوی اخیستی ده چې هغه وروزي. دا د مور او پلار نه وایي چې مثلا دا اوس غټ شوی ده او دا د ما مسؤلیت نه ده یا دا ډېر کوچنی ده اوس مې په ګېډه کې ده دا مې مسؤلیت نه ده. ځکه چې ماشوم خو د مور په نس کې حتی غږونه اوري او دغه شیان ځینې محیط پې تاثیر کوي. نو له هغه وخت نه د دوی مسؤلیت پیلېږي. نو که چیرې د موږ ماشوم بې جرأته ده یا هغه علامې پکې لیدل کېږي چې مثلا دغه ماشوم ډارول شوی ده ښه فعالیت نه لري ښه کارکرد نه لري په تحصیلي برخه کې په کاري برخه کې یا هر هغه برخه چې د ته اړینه ده مور او پلار ته یې اړینه ده هغه ښه فعالیت نه لري. مثلا د موږ ماشومان دي همیشه ناکامیږي مکتب ته نه ځي نو دا حتما څوک چې یو اختلال لري مشکل لري نو د کارکرد باندې تاثیر کوي. نو په هره مرحله کې چې پرې تاثیر وکړو او مور او پلار په دې وپوهېدل چې مثلا موږ د دې جوړولو کې پاتې راغلي نو ښه دا ده چې ارواپوه ته ورشي او دغه مشکل له نږدې نه ورسره شریک کړي. او که بیا هم یعنې دغه مشکل حال دومره جدي نه وي چې دوی وایي چې نه دونه جدي نه ده چې موږ اوس لاړ شو ځکه چې اقتصادي وضعیت په موږ ټولنه کې ډېر
ټیټ دی نو دا موږ خپله یعنې کولی شو درملنه یې وکړو یا هغه وکړو دا هم کولی شي مور او پلار یو څو کتابونه مخکې له دې چې یو ماشوم نړۍ ته راوړي لا اقل دا کار وکړي چې یو څو کتابونه هم د ماشوم د تربیې په اړه ووایي نو که دا خپله هم دوی ووایي خپله هم کولی سي هغه سالمه روزنه څنګه چې اصول دي څنګه چې قانون ایجابوي هغسې یو تربیه به خپل ماشوم ته ورکړي. سلامت اوسئ، خوشحاله.